وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مؤمن بندا خویونه او صفات د قرآن او د حدیث پرانا کې بیانیدو او بدغه مبارکه سلسله کې 15 صفات هغه بیان شیو. اخرنی صفت دا بیان شیو چې مؤمن هر وخت د الله سبحانه وتعالی د کتاب او داغه د کلام تلاوت کوي او دیله خاص وخت ورکوي. شپاړسم صفت چې قرآن او حدیث کې دا د مؤمن بیان شوی دی او هغې ته عربۍ کې ویل کېږي الکرم، الجود، السخا. مؤمن به کریمی، دی به سخی، دی به غنی، دی به بخیل نه. دا د مؤمن شان دی چې ده کې به کرم موجودي، دی کې به سخاوتي. او دا په عربی کې درې ټکي استعمالیږي: الکرم، الجود، السخا. او د ټولو دا معنی یو بل ته نږدې دي، مګر که چې کوم علماء تعریف کوي هغو پکې لږ لږ فرقونه بیانوي، خو نور ټول معنی یو بل ته نږدې دي. او خلاصې دا د هغه انسان چې هغه د بخل نه صفایي، او هغه انسان چې هغه ورکړه کوي بغیر د غوښتو نه، یعنی چاته له څه شی غوښتلی نه او دی وله ورکي. او دغه شان یو معنی دا ده چې کریم هغه انسان دی چې یو شی ورکوي په اسانۍ سره. او بیا داسې پسې ځنو خلاصه دا ده چې جود، کرم او سخا دا ټول په یو معنی سره راځي. او بنیادي معنی په دې کې چې کومه پرته ده هغه دا ده چې دا هغه خلک دي چې دوی د بخل نه ځان لرې ساتلی دی او د دوی لاس ازادي د الله بندگانو ته ورکړه کوي. هغه ورکړه که د مالی او که د بل څه، ځکه چې دا خبره روانه ده صرف سخاوت په مال کې نه دی، سخاوت په نورو شیزونو کې هم دی. نو مؤمن چې دی د کریمی، د سخی، د جوادي. د اسلام چې دی، اسلام زموږ دا دین، دا دین العطا دی، دا د ورکړې دین دی، دا د کرم او د جود دین دی، دا د سخاوت دین دی. او ځکه څوک چې د قرآن او د حدیث او د اسلام تابعداري کوي، نو هغوی ته هم دا امر شوی دی چې په ځان کې به سخاوت راولي، ځان کې به کرم راولي، غني به اوسي، غني. او په دې باندې ثوابونه هم ورکوي. لکه اوس سوال دا دی چې الله ولې په دې باندې ثواب ورکوي؟ جواب د هغې دی چې ثواب په دې ورکوي چې دا خلک په ځان کې دا صفت راولي. لکه تا ته قرآن کې یا حدیث کې یو خبر راشي چې کم سړی کریمی، سخی، الله ولا دا ورکوي، هغه ته به دا اجر میلاویږي، دا نو ته به څه کوې؟ اوس دا صفت به په ځان کې راولي که اجر ګټل غواړي او که الله راضي کول غواړي. او انشاءالله را به شي چې قرآن کې کم ایتونه دې باره کې خبره کوي او حدیثونو کې. خو سبحان الله دا دومره اوچت صفت دی، دا کرم او دا سخاوت، چې د رب العالمین هم دا صفت دی او یو نوم دی الکریم. د الله یو نوم دی الکریم، کرم پکې دی، سخاوت پکې دی. او څنګه به الله کریم نه او خزانې د اسمانونو او د ځمکو د ټولې د هغه په لاس کې دي. نو دا کرم دا د الله صفت دی او کریم د الله نوم دی. قرآن کې الله دا خبره کړې ده سورة الانفطار کې: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسانه ته څه شي دوکه کړی او اړولی د هغه رب نه چې هغه ستا رب دی او کریم دی. نو دې ځای کې وګوره د کرم دا صفت دا بیان شوی دی. د چا دپاره؟ د الله دپاره. د کرم دا صفت بیان شوی د الله دپاره.
وبل ذكر اللوي اقرأ وربك الأكرم والولا او رب ستا چې دی نو هغه کریم دی والولا رب ستا کریم دی نو د کرم دا صفت د سخاوت ته د رب العالمین د پاره هم ثابت دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او څنګه چې الله کریم دی داسې مخلوق نه دی یعنی د الله کرم هغه ځان له دی او د انسان او د بندگانو کرم او سخاوت هغه ځان له دی زبرت یو حدیث بیان کما امام ترمذی رحمه الله راوړی د ابو مسعود رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده حوسب رجل ممن كان قبلكم یو سړي سره الله حساب وکړو هغه پخوانو خلکو کې چې الله ورسره کړی حساب وکړو فلم یوجد له من الخیر شی نو د هغه څه داسې غټې نیکیانې ښکاره نه شوې حساب کتاب ورسره وشو ډېر د خیر څه یې نه و الا انه كان رجلا موسرا خو دا سړی چې دی نو مالي حالات یې برابر و فكان يخالط الناس نو ده به د خلکو سره معاملات راتلو وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر او د دې خپلو خادمانو ته دا ویلي وو چې چا باندې مالي سخته وي او زموږ پې څه حق وي نو هغه ورته معاف کوئ وی فقال الله الله دا ووی چې کله دا عمل یعنی مخې ته راغی نور د ده سره ډېر د خیر کارونه نه نو الله وی نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه چې دې زما د بندګانو سره دومره کولی شي نو زه خو ډېر حقدار یم د دې چې زه یې وکړم ځکه چې دا زما بنده دي چې یو بنده د بندګانو سره دا معامله ساتي نو بیا رب خو ډېر حقدار دی چې د بندګانو سره دا معامله وساتي تجاوزوا عن دی معاف کړي دی پرېږدئ چې ځي رب العالمین کریم بادشاه دی او کله چې یهود ووی ان الله فقیر ونحن اغنیا الله فقیر دی او موږ مالدار یو رب العالمین په هغوی باندې په قرآن کې رد وکړو بل یداه مبسوطتان الله وی زما خو پراخه لاسونه دي او دا د یهودو خبیثانو دی وینا ته وګوره الله فقیر دی او الله غریب دی چې الله فقیر او غریب دی څنګه چې دوی والعیاذ بالله د دنیا ته وګوره د نعمتونو ته وګوره د دشمن د الله دشمن هغه ته مار څه میلاویږي مؤمن ته میلاویږي دا ټول د الله کرم دی او دا د الله د خزانو نه دي او چې الله یو چاله نه ورکوي څه شی نو څوک به یې ورکوي چې الله یې بند کړي نو څوک دې سره پیدا به شي طاقتور چې دغه نعمت وله ورکړي او چې الله یې ورکوي نو څوک به یې بند کړي ځکه الله یې رد وکړو په هغوی باندې یو روایت کې راځي امام بخاري راوړی ابو هریره رضی الله عنه روایت دی الله وی انفق علیک ای د آدم بچیه ته خرچه کوه زه په تا باندې کومه ته لګوه زه په تا باندې لګوم نو دې کې الله وی چې زه کریم یم تم په ځان کې د کرم دا صفت راوله تم لګوه ته لګوه زه د باندې لګومه او بیا هغه حدیث کې دي چې ید الله ملأ د الله لاسونه ډک دي لا تغیضها نفقه د دې خرچو د لاسه هغه خزانې د الله کمیږي نه سحاء اللیل والنهار رب العالمین سحر او ماښام لګي پر خپل مخلوق باندې سحر او ماښام نو سوچ ورته وکړه سحر او ماښام دا څه چې دي د الله له طرف نه دي څه چې زما او تا سره دي او څه زما او تا سره هر مخلوق سره دا د رب العالمین د طرف نه دي او بیا روایت کې مخکې دي ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده وګورئ وی دې کې سوچ وکئ د کم وخت نه چې الله ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي نو څومره یې لګولې ده په دې مخلوق باندې د کم وخت نه چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي او دا دومره څه چې الله دې مخلوق له ورکړي دي وی دې کمې نه دی راوستی په هغه خزانو کې کمې چې د الله سره دي دا روایت امام بخاري راوړی دی دغه شان حدیث کې راځي امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی سلمان فارسي رضی الله عنه وی ان الله حیي کریم الله حیاناک دی او کریم دی الله سخی دی
دا خبره مې ته دې دپاره بیانوله چې زمونږ رب کریم دی او دا خوښوي چې بنده د هغه صحیح بنده د هغه کریم وي زمونږ رب هغه کې سخاوت دی او دا خوښوي چې دې بندګانو کې سخاوت وي دا د الله صفت بله ده بیا د الله محبوب ترین بندگان هغه د پیغمبران دي او رسولان دي که د هغوی ژوند لرالی نو په هغو کې هم دا صفت موجود دی او دا کیدی نشي چې رب العالمین دې د نبوت دپاره داسې کس غوره کړي چې هغه دې بخیلي ولې خوی به تی زده کوي یو جواب دی کیدی شي بل بارک الله فیک دی جواب دی ما ته اوس تر اکثر مخکې وي چې سخاوت صرف په مال کې نه دی سخاوت په علم او په بیان کې هم دی لکه یو عالم دی الله ولا علم ورکړی سخاوت دا دی چې دی دا علم وښیي دی خلکو ته بیان کې په هر ځای کې دې ته سخاوت وایي دې ته کرم وایي نو کیدی نشي چې یو نبي دی بخیلي بله دا چې نبی او رسول دا نمونه ده د امت دپاره نو کیدی نشي چې هغه نمونه کې دي بوخلي او بیا دې هغه تابعدارو ته وایي چې تاسو په ځان کې سخاوت راولئ دا نشي کیدی ځکه چې هغوی خو خپل نبي ته ګوري خپل رسول ته ګوري چې په کومه لار روان دی دوی هم په حقه لار روان دي او به یې کې ښکلی مثال د ابراهیم علیه السلام وایي او ځکه داسې ویلی کېږي وی اولنی انسان چې د شپې د خپل کور په خوا کې اور لګولی و چې دا مسافر دغه ځای معلوموي او کم ناشنا خلک په دغه ځای تېرېږي چې هغوی ته پته لګي چې دلته ځای د ملمستیا شتي د ابراهیم علیه السلام دا کار کړی دا نه چې د کور دروازو ته ټالۍ واچوي مضبوطې او که څوک راشي او ته وایي یاره بس ورته ووایي چې نشتي او میلمه راننوځي او څوک راشي او ستا تندی تریو شي د بیا راغی د غوابلو زوم راغله او ده خو جو خوراک وکړو د قصه زموږ ټوله ختمه کړه او دوی زموږ مال ګډوډ کړو دا یې وکړو دغه نه دا د مؤمن شان نه دی دا د بخیل او د کمزوري انسان کار دی ابراهیم علیه السلام وی اور لګولی و د شپې اوس تاسو سوچ وکړئ چې یو علاقې ته ورنوځي او ټول علاقه تکه توره یو ځای کې اور لګي د اشاره دې طرف ته دلته سي چل دی خلک ورشي به دلته میلمستیا میلاویږي دلته د مسافرو دپاره د ارام او د سکون او د شپې د تېرولو ځای شتي او الله سبحانه وتعالی د ده د میلمستیا صفت په قرآن کې کړی دی الله وایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى یقینا راغلی و استازي زمونږ ابراهیم علیه السلام له یې زیری ورکو هغه ملایک راغلي زیری د څه وله ورکو زیری د اسحاق علیه السلام او په اسحاق پسې د یعقوب علیه السلام قالوا سلاما قال سلام هغوی به سلام واچو ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکو فما لبث أن جاء بعجل حنيذ الله وخت نو تیر کړی ډېر چې اوس خی راوړو ورید کړی شوی په سورة الذاریات کې وایي الله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ایا راغلی دی یا یقینا راغلی دی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمن و عزت یې کړی شوی عزت یې چا کړی ابراهیم علیه السلام یې عزت کړی ځکه چې کریم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام چې کله ورننوتو دوی سلام واچو ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکو قوم منکرون وي دا خو ناشنا خلک دي نو دا هم نه دی چې ستا کرم او سخاوت صرف د چا دپاره وي د اشنا دپاره دا زموږ ورور دی او دغه هم زوی دی دا هم د تره زوی راغی او دا هم د کاکا نه کریم خو هغه کریم دی اصیل خو هغه اصیل دی او سخي هغه سخي دی چې د هغه سخاوت عامي د خپل او پردي ټولو دپاره هغوی قوم ناشنا دی دا خبره وکړه او ناشنا وو
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. نو لاړ خپل اهل او خاندان ته دنه کور ته ورغی او ورید کړی شوی سخی راوویستو. امام طبري رحمه الله د امام مجاهد دا قول را نقل کړی په تفسیر کې، و ابراهیم علیه السلام د هغوی ډېر عزت کړی و ځکه الله ورته مکرمین وي، داسې مېلمانه چې عزت یې کړی شوی، عزت ولې ابراهیم علیه السلام کړی او دې عزت ته وګوره چې سخی وله ورید کو او دغه شان وی عزت یې وله دویم دا وکړو چې په خپله لګیا او خدمت یې وله کو. څومره غټ انسان دی، خو چې دا مېلمانې کور ته رالو، دا غوښه یې راواغسته، ده خوراک یې بهر ته راوویستو، فقربه الیهم، دا ورته نږدې کړو. الا تأکلون، تاسو ولې نه خورئ؟ دا وله بل عزت وکړو. دا د سخي انسان طریقه ده او د کریم. خبره مې دې پورې کوله چې دا کرم صفت د الله دی او بیا صفت د انبیاو دی علیهم الصلاة والسلام. دا د اسلام نه مخکې هم ګورئ دا کرم چې دی د اسلام د راتلو نه مخکې دا د درنو خلکو خوی و، او بیا خصوصا عربو کې دا کرم دا قصې او واقعې ډېرې مشهورې وي، ډېرې مشهورې وي. دا خلک زمونږ د دې خلکو صفت کوي، پښتانه منو دا پښتنو کې کرم او دا ډېر حده پورې و، خو واقعات د عربو هغه ډېر مشهور دي په تاریخ کې، لکه عبدالله ابن جدعان او دغه شان حاتم طایی. دا داسې خلک تېر شوي دي چې دوی د سخاوت قصې په تاریخ کې پاتې شوي دي. بلکې حاتم الطایی باره کې راځي چې هغه په دې هغه کې خو شړې وي دا روډونه او دا قصې خو نه وي، نو په دې شړ بیابان کې هغه ورونه به لګولي وو او دا لارې به یې رڼا کړې وي، کومې لارې چې د هغه کور ته تلې. بلکې بعض تاریخونو کې دا دي چې خپل زامن به یې په لارو کوڅو کې ودرولي وو چې څوک راځي نو دې طرف ته یې راولی. نو ځکه خو عرب د هغه مثال بیانوي چې کله څوک ویني که نه چې ډېر کریم او ډېر سخي، لکه اوس هم حاتم طایی د ځان نه جوړ کړی، هغه یو مثال پاتې شو. او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د زوی د حاتم زوی عدی ابن حاتم او د هغه لور رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی ډېر اکرام کړی او ډېر عزت یې کړی، ځکه چې پلار یې په ډېر ښه صفت باندې مشهور و. د حاتم زوی او لور راغلي موږ سیرت کې واقع تفصیلا ذکر کړی. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی اکرام ولې وکړو؟ ځکه چې هلته پلار یې مشهور و په دې باندې چې د خلکو اکرام به یې کو، کرم پکې و، سخاوت پکې و. او د دې ډېرې ناشنا واقعي دي، خو هسې یو به ذکر کړم، یو به ذکر کړم ځکه بیا به رانه وخت ډېر ولګي. دا تنوخي صاحب رحمه الله دا واقع ذکر کړې ده، و یو کس راغی د حاتم الطایی نه تپوس وکړو، ویا حاتم هل غلبك احد فی الکرم؟ حاتم وی په سخاوت کې څوک په تا باندې زورور شوی دی چې ستا نه هم زیات سخي؟ هغه وی آو. وی څوک؟ وی غلام یتیم، دا یو یتیم هلک او د طی قبیلې هلک و، اوس یتیم دی ګوره ها. وی زه د هغه خواله یو پیر ورغلی وم، نو د هغه سره لس ګډې بیزې وي، نو ده ورغی دا یو څاروی حلال کو او هغه غوښه چې کله تیاره کړه مال یې راوړه، نو څه چې ده پخ کړي و په هغې کې ده ماله دماغ هم راوړي، د کوپړۍ نه دماغ راویستو هغه یې ماله راوړي. وی ما چې دغه وخوړو نو ما یې چې یاره دا مازغه چې ما کله وخوړو نو ما یې چې یاره دا ډېر مزدار دي. وی لاړ بل یې حلال کو، وی د هغې نه هم دغه مازغه راویستو مال یې راوړو. وی ما ته دا پته نه وه چې دی ځي او نور څاروي حلالوي. وی کله چې زه تلم بهر ته چې راووتم دا وینې پرتې وې او دا لس ګډې بیزې دا په دې ځمکه باندې دغه شان پرتې وې، صرف یې وله سرونه خالي کړي دي
او دل مازغه راویستي دي. وی ما ورته وایي چې دا دې څه کار کړی دی؟ وی ما ته یې وایي چې یو شی ستا خوښ یي او ما سره یي نه در کوم دې ته بخل وایي. یو شی ستا خوښ یي او ما سره یو ځای نه در کوم دا خو بخل دی. ان ذلك لسب على العرب قبیحه، دا خو ګوره په عربو کې ډېر سپک کار ګڼلی کېږي. نو خلکو ته حاتمه تا وله څه ورکړي وو؟ وی ما وله په دا هم څوک دی مثال په ده بیانېږي خو دی هغه ته د ځان نه سخي وایي. وی ما وله 300 قیمتي اوښان ورکړي وو او 1500 ګډې بیزې وله ما ورکړي. 300 اوښان 1500 ګډې بیزې. هغه ورته انت اذن اکرم، ته خو بیا د هغه نه ډېر سخي وې. نه هغه ډېر سخي و. څنګه وي هغه سخي و؟ وی هغه ما له خپل هر څه راکړو او ما د خپل ډېر څه نه هغه له لږ څه ورکړو، ځکه چې هلته حاتم چې دی خو مالداره دی او د دې هلک سره صرف دغه 10 ګډې بیزې دي. نو کوم یو سخي شو؟ د هلک سخي دی، ځکه چې څه چې دي هغه یې ورکړو او د حاتم سره ډېر څه دي نو هغه وله هغه ورکړو. په دې کې یو واقعه بیانېږي د قیس بن سعد، یو واقعه ذکر کړې ده د عربو. لکه بعضو عربو او بعضو خلکو په دې کرم کې هم سمه مبالغه کړې ده، حد نه پکې تېروتي ده او داسې مناسب نه وي. هغه وایي موږ یو پیر یو په سفر باندې روان وو، نو په یو کلي کې را باندې شپه راغله چې موږ کله چا سره شپه کوله نو ور موږ وټکو، زنانه وه. نو یې موږ ورته وایي چې مسافر یو، وایي چې راسئ. نو یې خاوند یې راغی، چې خاوند یې راغی نو دې ښځې ورته ووایي چې میلمانه راغلي دي او وایي چې دلته هغه موږ یو څو شپې تېرو، لاروي یو. وایي صحیح ده. وی هغه لاړ اوښې حلال کو ثابت او پوره اوښې راوړو او تیاری کو موږ ته کېښودو. وی شأنکم ستاسو مرضي ده چې څه ورسره کوئ کوئ. موږ اوس حیران یو څو کسان دې غټو سره به څه کړي؟ وی چې کله سبا شو، لکه دا بعضو خلکو له منډه د حد نه تېروتي دي کرم کې. وی چې کله سبا شو بل یې راوړ. وی چې بس څه ورسره کوئ؟ وی موږ ورته وایي چې هغه پرونی موږ نه دی خوړلی، د هغې نه موږ لږه خوړلی وه دا پاتې ده، نو خو حقه به م خوړلی و بیا. وی دا زما طریقه نه ده چې زما کور ته څوک راشي او زه پرې پرونی خوراک کوم. تاسو میلمانه یئ. بس وی دا څو ورځې باران ډېر ورېدو ده، یو څو ورځې شپې موږ هلته تېرې کړه، روزانه دغه دغه کار. وی بیا چې کله موږ تلو نو موږ 100 دیناره، دا 100 دینار ده ډېر لوی مبلغ دی، ځکه چې دینار او درهم دا به د سرو زرو د سپینو زرو په هغه وخت کې. نو یې موږ 100 دیناره د هغه په کور کې کېښودو او موږ ول هغه ښځې ته وویې چې زموږ طرف نه به ورته عذر بیان کړي او یعنې موږ د هغه دپاره تکلیف جوړ کړو. او موږ ووایو چې د هغه سره میلاو نه شو، ځکه که موږ ته پته وه چې ده سره میلاو شو او دا پیسې ولې ورکوو یا څه خبره کوو، ځکه چې بیا مناسب نه ده، د هغه سړي د حالاتو نه معلوموي. او بس موږ ووتو د شپې د سهار ته نږدې وو چې کله دا رڼا ولګېده، یو سړی د شان را روان دی، سم تیز په سورلۍ باندې چغې وایي، ای خلکو، ای سپکو خلکو ودرېږئ، اللئام، سپکو ودرېږئ. ودرې څوک دی؟ وایي چې موږ ولیدو هغه هغه سړی و. وایي ای سپکو خلکو ودرېږئ، دا پیسې ماله په دې راکړې چې ما ستاسو مېلمستیا کړې ده، یا به دا پیسې لئ او یا به م په دې ځای کې حلالوم او ختموم. دا اوس هغه یعنې سخت سخاوت ته اجراحات نه پکې اورېدلی، یا به پیسې اخلي یو اختیار دی او یا موجبه. نو داسې ډېر واقعات په دې عربو کې تېر شوي او زمونږ پښتنو کې الحمدلله هم داسې واقعات ډېر دي او هغه لیدلی شوي دي. خو افسوس دا دی چې هغه دغه د سخاوت او د کرم او د میلمستیا د صفت دا اوس ورو ورو زمونږ نه هغه روان دی. او څومره چې دنیا پراخه کېږي
نو دومره خلکو کې هغه فقر او غریبي، یعنی که غریب نه، غریب دا دی اصل کې، هغه غریب نه دی چې پیسې ورسره نشي، غریب دا دی چې ورسره شتې ولګېږي نه. یعنی زمونږ مشرانو باره کې هم داسې قیسې راغلي وي، خورې به ګناه پرېږدم دي نه، لکه څنګه چې دا سړی وي چې پیسې بالېږي یا دې وجه دغه شان ښه صفا خورې به هغه دې خو پکې نشته. نو داسې سخاوت زمونږ خلکو کې و او شتي، خو اوس د هغې کمې سبحان الله په داسې وخت کې محسوسېږي چې دنیا څه شوه، دنیا پراخه شوه. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی چې دی کریم وي. کوم ځای کې سورة الدهر کې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مؤمنان خوراک ورکوي په خلکو باندې مال خوري سره دي چې د ده د مال سره ډېر محبت دی، هر چا د مال سره محبت دی، سره د دې محبته د مال مسکین له هم ورکوي، یتیم له هم ورکوي، قیدیانو له هم ورکوي، په هغوی خوراک کوي. او حدیث کې راغلي دي چې د دې خلکو دپاره خاص کمرې دي. واطعم الطعام حدیث موږ څو پیرې ذکر کړی، رسول الله وسلم یو صفت دا ذکر کړی د خلکو چې دا خاص کمرې به ورته میلاویږي چې په خلکو باندې خوراک کوي، سخي کریم. او ځکه خو الله ځای په ځای قرآن کې د مال د لګولو اجر بیان کړی دی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم. مؤمنان مال لګوي سحرم د شپې په پټه او په ښکاره. او ولې تاسو شان د انصارو صحابه کرامو نه دی اورېدلی؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. او دوی نور له ترجیح ورکوي په ځان باندې، اگر که په دوی باندې صحیح، اگر که په دوی باندې غریبي. او په دې کې مشهوره واقعه کومه وه؟ میلمه چې بولی بارک الله فیک، رسول صلی الله علیه وسلم خو ویلی چې میلمه راغی او کور کې هغه سره څه نه ووي، څوک به دا میلمه بوځي؟ یو انصاري صحابي بوتو او کور کې دومره څه و چې د ماشومانان وو. نو ښځې ته یې وی دا اوده که په څه طریقه باندې او د خوراک میلمه له راوباسه، دا د رسول صلی الله علیه وسلم میلمه راغلی دی. او زمونږ سره د میاشتو میاشتو کراشن پروت دی، خو چې میلمه راشي زمونږ تندی تریو شي، بیا به اوس وي د یو ریال پۍ راوړه غواړي، او بیا به چې دی نو پلانې شی راوړه غواړي، او بیا به پلانې راوړه غواړي. نو سبحان الله یعنی داسې عجیبه حالات جوړ شوي دي چې کله سړي زړه هم نه کېږي چې بیا د داسې خلکو خواله ورشي. ځکه چې خلک دې پسې ځي چې زما عزت وکړی شي، او ځکه عزت ستا هله کېږي چې کله ته په کریم باندې پېښ شي، چې کله ته په سخي باندې په داسې شي باندې پېښ شوی، په داسې انسان چې هغه سمه سرمند ده، داسې بخیل دی، سرمند دی، نو دې به ستا څه عزت او قدر وکړي. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ګوره دا د سخي انسان او د کریم دپاره زیری دی. په صحیح بخاري کې دی ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان ینزلان. هر کله چې سحر شي نو دوه ملائک د اسمان نه راکوزیږي. فیقول احدهما، نو دا یو دا وی اللهم اعط منفقا خلفا، دا یو دا وی یا الله چې څوک خرچه کوي د هغې په بدل کې ورله ډېر څه ورکړه. هغه بل وی اللهم اعط ممسکا تلفا، یا الله دا چې مال یې نیولی دی او بخیل دی، د مال وله ټول تباه و برباد کړه. دا ورې روزانې یا الله چې څوک یې لګوي د هغې په ځای وله ډېر ورکړه، او یا الله چې نه یې لګوي مال وله تباه کړه، ختم یې کړه. اوس دا ستاسو مرضي دی چې کومې دعات هم ځان تیار کړی دی، دا اولنۍ خوښوي که دا دویمه خوښوي، دا ستاسو مرضي ده. او د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو پیر تپوس شو، په صحیح بخاري کې دا روایت دی، ای الاسلام خیر، ای د الله پیغمبر کم یو اسلام غوره دی؟ اسلام خو یو دی، خو معنی دا چې اسلام کې کم یو عمل غوره دی؟ وی تطعم الطعام، په خلکو باندې خوراک کوه، وتقرأ
السلام على من عرفت ومن لم تعرف، او سلام اچوا کته دغه کس پیژنې او که نه پیژنې خو سلام پې اچوه. اولنې خبره څه ذکر کړه؟ تطعم الطعام، په خلکو باندې خوراک خوراوه. خلکو باندې خوراک یعنی په میلمه، په بچو، په ښځه، په مور پلار، په یتیم، په کونډه، په غریب، په هر دکې ټولې خبرې دننه راغلي، ټولې پکې دننه راغلي. او دا نه چې صرف ستا کرم او سخاوت د دروازې نه بهري او کور کې دننه به بچو باندې خرچه نه کړي، او داسې لږ دي، او داسې نه چې دننه ښه کریم او سخي او بهر دې ځان د مرۍ نه نیولی، او دا ډېر دي. یعنې په ښځه او بچو باندې ښه خرچه کوي او نور دی خرچه نه شي کولی. دا هم ښه صفت خو نه شو، خرچه به په ټولو باندې کوي. او په دې کې ښکلی مثال زموږ دپاره او ښایسته نمونه هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. خو زه د هغه سیرت له نه ځم او نه د هغه دا شان بیانوم تفصیلا، لکه دا ډېر یعنې ځان له یو بیان غواړي. خو صرف دې ته غوږ کېږده. صحیح مسلم کې دا حدیث دی، انس بن مالک رضی الله عنه وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې به چا څه وغوښتو، خصوصا دا چې به نوي مسلمانان شو یا مسلمانان کېدو به، نو هغه به هر څه ورکول والا. یو ورځ پسې یو کس راګړی و، نو هغلی دومره ګډې بیزې ورکړې چې د دوو غرونو منځ پې ډکېږي، دومره ګډې بیزې وله ورکړې. هغه سړی لاړ خپل قوم ته وی یا قوم اسلموا، اسلام قبول کړئ، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. محمد صلی الله علیه وسلم ګوره داسې ورکړه کوي چې ګوره هغه د غریبۍ نه نه هېرېږي. ګوره دومره ګډې بیزې دغه کس له ورکړه. او صفوان ابن امیه دا واقعه موږ ذکر کړې وه، د حنین غزا چې کله موږ ذکر کوله، په صحیح مسلم کې دا روایت دی چې صفوان ابن امیه وی راغی یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم خواله او مال غنیمت تقسیمېدو، نو 100 اوښانې وله ورکړو، او بیا یې وله 100 ورکړو چې ورغی، او بیا یې وله 100 ورکړو، 300 اوښان د یو کس ته ورکړي دي. او دا به وي والله لقد اعطاني رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اعطاني، په الله مې د قسم رسول صلی الله علیه وسلم مال هغه څه راکړو چې څه یې راکول، او زما په دې ځمکې په دې مخ باندې دا انسان بدي شو، خو دومره څه یې راله راکړو چې د ځمکې په دې مخ کې زما څوک خوښ نه هغه دقه انسان دی. دې نه دا فایده راوته چې کریم انسان د الله خو خوښ دی، د خلکو هم خوښ. دا خو واضح ده که نه؟ څه پټه پناه ده. د بخیل سره چا طبیعت لګي؟ نه ورسره د انډیوال لګي، نه د ښځې ورسره لګي، او که ښځې د خاوند ورسره لګي، تر دې چې د بچو د مور پلار سره نه لګي چې بخیلان. د بخیل ملګري نه خلک ډډه کوي، پوه چې دا سړی نه دی، نو ځان ترې لرې ساتي، الا چې بخیل په بخیل باندې واوړي. بیا د یو بل صفتونه کې یو بل له لښکرې غوړی را غوړی، یاره وایي که دی دا دی، او هغه وایي که دی دا دی، سبحان الله والحمدلله. ځکه پته چې زموږ یو حالات یو قصه ده، خو نور بخیل سړي نه سړی تنګ شي، دوستي ورسره مزه نه کوي، خپلولي ورسره مزه نه کوي، ډېر وخته پورې تا سره سفر نشي کولی، ځکه چې په خپلولۍ کې، په دوستۍ کې، په یارۍ کې ډېر څه راځي. او بخیل بخیل دی، هغه ته دا اعتماد نشي کولی چې دی به سخاوت په مال کې وکړي یا په نفس کې وکړي یا په بدن کې یا په کور یا په ځي کې، ځکه چې سخاوت صرف مال کې نه دی. نو دې حدیث نه دا واضح شو چې سخي سره د الله مخلوق هم محبت کوي. او تاسو ته خو معلومه ده کله چې جبریل علیه السلام راغی، اول پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو په غار حرا کې، وغه راغی او یېرېدلی و په ځان باندې. صحیح بخاري کې دا روایت دی، خدیجه رضی الله عنها ته وی لقد خشیت علی نفسی، زه په ځان باندې ویرېدم. هغې ورته کلا والله ما يخزيك الله ابدا، مه یېرېږه په ځان باندې، الله به تا چېرته نه شرموي. انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. یا رسول الله ته خو ته رشتې پالې، ته د خلکو نه غمونه او بوجونه اوچتې، ته چې چا سره مال نه وي د هغه سره مرستې کې، ته د میلمه میلمستیا کې، ته د خلکو سره په مصیبتونو او غمونو کې ولاړ. داسې سړی الله نه شرموي. او دا صفات ته چی
دا د کریم او د سخي انسان که نه د بخیل. ګوره ته اوس بخل پکې راواچوه. اوس ګوره دلته د رسول صلی الله علیه وسلم څلور پنځه صفات ذکر شو، صحیح ده؟ موږ به داسې وایو چې یو سړی بخیل دی، اولني صفت له راشه وایي ته خپل ولیانې ساتې. بخیل سړی خپل ولیانې ساتلی شي؟ نه ساتلی، ځکه چې خپل ولی کې به مال لګې، وخت به لګې، قربانیانې به پکې راځي. او وایي ته د خلکو نه بوج اوچتې، چې بخیل اوچت به کې بوج نه. او ته د میلمه میلمستیا کې دا خو نشي کولی بخیل. او ته د خلکو سره په مصیبتونو او په غمونو کې ودرېږي، دا کولی شي؟ دا فایده ده کې که بخیل وي که نه نو د دې ټولو اوچتو صفاتونه به محروم وي. او ځکه عبدالله بن عمر وی رضی الله عنهما، امام دارمی دا روایت راوړی دی، ما رأیت احدا انجد ولا اجود ولا اشجع ولا اضوأ ولا اوفى من رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان سخی انسان نه دی لیدلی، د هغه پشان زورور، د هغه پشان زړور، د هغه پشان ښایسته، د هغه پشان وفادار انسان ما په دې ځمکه نه دی لیدلی. سخی انسان. او سبحان الله په صحیح بخاری کې دا روایت دی چې سمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا راغلی، جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت دی. نو خلک رالو د حنین نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کېدو، بعض خلک رالو نو یا رسول الله مال دا راکو، مال دا راکو، مال دا راکو، تر دې چې دا ګڼه پې دومره زیاته شوه چې یوې ونې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بوت. یو ونه د کیکرو ولاړه وه، هغه طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیکه دیکه کې بوتو، تر دې چې هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څادر په ونه کې ونښتو، دومره پې دا خلک راپڼ شو. نو هغه وایي اعطوني ردایي، زما دا څادر ماله راکئ، په الله مې دې قسم یې وایي دا څومره غني چې تاسو وینئ په دې شړه کې او دا څومره ونې یې نه، که د دې په اندازه باندې ما سره څاروي که نه او مالي، نو دا ټول به ستاسو منځ کې تقسیم کم، ثم لا تجدوني بخیلا، خو ما به چې د بخیل ونه مومئ. ګورئ سلم دومره زور جوړ کړی، دا زه در کوم تاسو له لږ صبر وکړئ، دا خو لا دومره مال نه دی، خو که د دې ونو د دې غنو په اندازه باندې مال الله مال راکړي که نه، دا ټول به م ستاسو منځ کې تقسیمومه، زه بخیل نه یم. ګورئ ولا کذوبا، نه دروغجن یم، ولا جبانا، او نه ګوره بزدله یم، نه بزدله یم، نه دروغجن یم، نه بخیل یم. دا زموږ رسول صلی الله علیه وسلم. بیا د ټولو نه اوچت سخاوت دا دی چې یو انسان په دې خپل بدن سره سخاوت وکړي، د الله د دین دپاره استعمال کړي. لکه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او مالونه اخیستي دي، په بدل کې به جنت ورکوي. نو دوی به څه کوي؟ مؤمنان به څه کوي؟ ډډې به لګوري؟ نه. دا آیت تاسو ته نه معلوم چې الله بیه کړې ده د مؤمنانو سره او د هغوی نه حصاګانې، هغه جهادونه به کوي. نو په جهاد کې څه وي؟ د بدن باندې سخاوت دې ته وایي ښه، چې ته دا بدن د الله دپاره ولګې. سخاوت صرف دې کې نه چې ته مال لګې. او د دې په سبب نزول کې، د آیت په سبب نزول کې راځي، محمد ابن کعب القرظي وی کله چې انصارو د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو د عقبې په شپه باندې، او دا اویا کسانو، واقعا موږ ذکر کړی نورو ځایونو کې. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه په هغه ورځو کې ووی یا په دغه ټیم کې ووی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، چې ته د الله دپاره په موږ څه شرط ږدې او د خپل ځان دپاره څه ږدې، موږ یې منو، چې څه وې موږ یې منو. نو هغه ورته وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي، د خپل رب دپاره شرط دا لګومه چې صرف په د الله بندګي کوئ او د هغه سره به څه شی نه شریک کوئ، او د ځان دپاره دا شرط لګومه چې تاسو به زما حفاظت کوئ د هر هغه څه نه چې تاسو ترې د ځان حفاظت کوئ. یعنی دشمن که په ما باندې حمله وکړه نو تاسو به مخې له ورځئ. نو هغه ورته ووي د عبدالله بن رواحه، فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا،
که موږ دا کار وکړو او ستاسو په دفاع کې خپل ځان قربان کړو، دا کورونه دا ځمکې دا هر څه ختم کړو، الله به موږ له څه راکوي؟ وی الجنه، جنت به درکوي. وی ربح البیع، بیا خو دا بیع د ګټې ده، نه به تې ذره برابر شاته شو، نه به تې ذره برابر مخکې شو. یا رسول الله وی لاس را مخکې که، لاس یې ور مخکې کړو، په دې ورسره بیعت وکړو چې څو پورې زمونږ په بدن کې سایي، نو تا ته به څوک را نږدې کېدو ته نه پرېږدو په دشمنانو کې. دې ته وایي سخاوت. خپل بدن لګول د الله دپاره. د الله په عباداتو کې صرف عبادت دغه یو نه دی، هر قسم عبادت کې بدن لګول دا سخاوت دی. ګورې نه ابراهیم علیه السلام ته د الله دپاره اور دا چوری شوی، دې ته سخاوت وایي که. او کله چې ولیدو چې زوی حلالوي په خوب کې، الله ورته وایي زوی حلال کړه، نو سهار یې څه چل وکړو؟ زوی روان کړو. دې ته سخاوت وایي، دې ته کرم وایي چې ته په دین کې، په دیندارۍ کې سخي، په دیندارۍ کې به تا کې کرم. او دا یو فایده یاده کوي مخې ته راله. بعض علما وی سخاوت په دوه قسمه، د ټولو نه اوچت سخاوت دا دی چې د نورو خلکو په لاسونو کې چې صحیح تر دې نه بیزاره شي، دا هم ګوره سخاوت یو قسم دی. ورپسې یعنی دې پسې دویم قسم کې دا دی سخاؤک ببذل ما فی یدک، ستا په لاس کې چې څه دي ته دا ولګې. یعنی لازم نه دی چې تا سره به مالي، ځکه چې سخاوت اوس یې سړی چې ښځه به سخي ما سره نه، موږ ووایو چې سخاوت دا بدن ولګوه د الله دپاره، عبادت کوه. او دا هم سخاوت دی چې د خلکو سره کومه دنیا ده ته د هغې نه ځان څه کې بیزاره کې، دا هم سخاوت دی. په دې پسې بیا دویمه مرتبه کې سخاوت څه دی چې تا سره چې څه دي هغه ولګې. او ځکه بعضو دا ویلي دي السخاء ان تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وی سخاوت دې ته وایي، د غوږ کولاو کوي، سخاوت دې ته وایي چې څه تا سره یي دا ولګې، او څه چې د نورو سره یي د هغې نه ځان بیزاره کې. خو چې اوس د نورو هغې ته پروت دي، داسې ډېر دي، راکا خو درکولو والا ګوره نه یم. نه، اول سخاوت دا دی چې ته د خلکو سره چې کومه دنیا د دې نه ځان بیزاره کړي، ورپسې بیا تا سره چې څه دي دا ولګي. ښه، دغه شان سخاوت یو دام دی چې یو سړی د خپل مقام، د خپل شان دا د خلکو دپاره استعمال کړي. څنګه استعمالیدی شي؟ د چا دپاره سفارش وکړي، د چا سره منډه ووایي، چا له مسله حل کړي، دې ته هم سخاوت وایي. بعض داسې بخیل موږ لیدلي دي، لکه اوس یو خو بخیل لی مال نه لګوي، دا بخیل دی ځه، لکه مرض د بخل دی. نو بیا ورته ته دا ووایه چې لکه ستا په وینا باندې د دې پلاني دا کار کېږي، نو مال خو نه لګوي، خو دا وینا خو وکړه چې دې سړي دا کار وشي، دا هم نه کوي. او دا بدترین بخیل دی. یعنی بخیل په مال هم دی، بخیل په خپل هغه مقام هم دی کوم چې الله ورکړی دی. مؤمن به د خپل عزت، خپل مقام د استعمالي د الله د دې بندګانو دپاره. او ځکه حدیث کې دا راځي، ته غوږ کښېږده، امام ابن ماجه راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وی عند الله خزائن الخیر والشر، د الله سره خزانې د خیر او د شر دي. مفاتيحها الرجال، د دې خزانو چابیان هغه د سړي دي. فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، هغه سړي دپاره زیری د جنت دی چې دی د خیر چابي شي او د شر دپاره ټاله شي، شر بندی او خیر کولاوي. نو د خیر چابي به تا نه هله جوړېږي چې کله ته د خلکو سره منډه ووایې، د خلکو دپاره خیر خوښ کړي. او هغه مشهور حدیث دی من کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته. څوک چې د خپل رور په یو مرسته کې لګیایي، په یو مسله کې منډه وایي، رب العالمین د ده په مرسته کې لګیایي. دې ته هم کرم وایي، دې ته هم سخاوت وایي. او دا وګوره انس بن مالک رضی الله عنه، امام احمد دا حدیث راوړی، وی کله به داسې وشو چې د مانځه دپاره به بلال رضی الله عنه اقامت وکړو،
فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجة تكون له. نو یو کس به په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی، څه مسله به یې وه، څه حاجت به یې و، په هغې کې به یې د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې شروع کړې او لګیا به و، یا رسول الله زما دا مسله ده، که تاسو داسې وکئ، که تاسو او د منځه دپاره اقامت شوی دی. فما يزال قائما يكلمه، ولاړ به ولاړ به، او یو ورځ خو مې داسې ولیدو فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. ویو ورځ مې ولیدو چې صحابه کرام دومره ولاړو، دومره ټیم تیر شو چې بعضو پکې د خوب جټکې مو والي. خو څه لپاره ولاړ دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم څه لپاره ولاړ دی؟ د دې سړي د حاجت پوره کولو لپاره. دې ته سخاوت وي. دا نه چې ټلیفون د پسې وکړې او ته یې سایلنټ کې پسې او ته به بیا څه مسله وي. دا د بخیل سړي صفت دی. کریم انسان په دې خوشحالېږي. او ځکه ما یو کتاب کتو، په هغې کې مې یو ناشنا خبره کتلې او موږ په دې خبره ډېر خفه کېږو چې کله څوک په سخته کې زموږ خواله راشي. خیر هم دی که نه، موږ څه وایو چې ده ته په سخته کې یعنې زه رایت شو، په راحته کې خو ده موږ ته چې ته ونه وي، خو چې سخته په ده راشي ټرک موږ ته به ټلیفون وکړي او موږ ته به ده وکړي او موږ دغه وکړي. ما یو کتاب کې دا یو قول لیدلی و د سلفو او ډېر ناشنا. هغه پسې دا خلک به راتلو، دا ملګري په سخته کې راحته کې به څوک خواله نه راتلو، چې کله به دا ملګري برابر وي څوک به خواله نه راتلو، خو چې کله به څه مسله راغله ده خواله به رالو، نو دې ښځې ورته یې ورځ وویې وایي دا څه چل دی لکه یعنې زموږ په شان څنګه چې زموږ دا زړونه دی خفه شوي چې دا په سخته کې صرف په تا پسې راماتي. هغه ورته دا د خوشحالۍ خبره ده. الله په ما رحم کړی دی، زه دومره د کار سړی یم چې دا خلک ما پسې په سختو کې راځي. هسې حالاتو کې خلک په پالتو خلکو پسې ځي، په سختو کې خلک د کار په سړي پسې ځي. هغه چا پسې ځي چې ته پته وي چې دا سړی څه دی، دا د کار دی، په دې خوشحاله شه، په دې مه خفه کېږه چې لا سختو کې زموږ خواله څوک راشي. ځکه د پته یې سړی د کار دی، دا سړی سخي دی، دا سړی کریم دی، په دې مه خفه کېږه. او چې او په راحته کې ستا خوا کې ناست یو خاندي را خاندي او جي او جار او په دې څه کوې، په دې څه کوې؟ ته د هغه د زړه نه خبرې چې دی تا سره ولې ناست دی؟ نه خبره. نو دا ډېره ناشنا خبره یې کړې وه او زما په دې زړه سخت اثر کړی و، ځکه چې عام خلک دا خبره کوي په دې خفه کېږي او یوسف سخته کې زموږ خواله راځي. دا په دې خوشحاله شه، ته د کار سړی یې چې دا خلک ستا خواله راځي او دومره خوشنصیبه یې، دومره خوشنصیبه چې رب العالمین تعالی توفیق درکو چې ته د یو سړي حاجت هغه پوره کړي. دا خو د خوشحالۍ خبره ده، دا د خفګان ده نه، دا د خوشحالۍ ده. د صحابه کرامو ژوند لکه راشي، صرف یو څو مثالونه به دې ذکر کړو. او دا به څنګه په دوی کې د کرم دا صفت نه وي، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم شاګردان دي، او دا هغه عرب دي پوخاني چې دا په کرم او په سخاوت کې مشهور دي. لکه اکرم العرب فی الاسلام، په اسلام کې په عربو کې کریم انسان چې دی هغه طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه دی. یو کس پسې راغی ورته ویې طلحه زه تا نه د دې څه چې دنه غواړم د هغه خپلولۍ د لاسه یې دنه غواړم کومه چې زما او ستا منځ کې ده، د خپلولۍ د لاسه دنه غواړم. یعنې مطلب چې زه غریب یم او مسلې دي راته. چې کله ورته هغه وکتو وی زما په پلانیزي کې باغ دی او 100,000 درهمه په دې باندې بعضو تاجرانو ښوولي دي، 100,000 یعنې 1,00,000 درهمه. اوس ستا مرضي ده، که دغه باغ دې خوښ وي دا باغ ستا شو، او که نه وی چې په دې باندې د تاجر تا ته 1,00,000 درهم ښوولي 1,00,000 درهم راکړه، 1,00,000 درهم به درکړو. ځکه چې تا د خپلولۍ بحث وکړو، نو په خپلولۍ کې خو بیا ډېر څه کوي. ځکه دې ته ویلی کېږي اکرم العرب فی الاسلام. په اسلام کې په عربو کې کریم انسان هغه طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه. او ځکه زیاد ابن جریر وایي ما په خپله طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه لیدلی و،
چې په یو مجلس کې هغه 1,00,000 درهم تقسیم کړي دي او داسې ملنګ او عجز انسانو چې د خپلې کپړې به په خپله ګنډلي او بعضو آثارو کې داسې راځي چې طلحه بن عبید الله رضی الله عنه یو پیر د شپې پروت دی خپلې ښځې سره نیتولۍ کې اورېدو خوب وله نه ورته نو دې ښځې ورته وایي تاله څه چل دی وایي ما سره نن په دې کور کې 4 لکه مبلغ پروت دی اوس تا ما ته پته نه چې دې سره څه وکړم وی ما ته وی دی ښځې راته وی دی ښځې دی طلحه ته وی دره چا ښځه ده ښځه چې د څنګه خاوند سره پاتې شي څه شي حقه شان شي بخیل سره چې پاتې شي یو بخیله شي او چې د کریم سره وي دا هم کریمه شي وی دی ښځې ورته وی چې غریبانانو او فقیرانو له یې ورکړه د خپلوانو له وی څه خوشحاله شو او وی چې ته کریمه یې او د کریم لور یې او هغه ټول تقسیم کړو په دې غریبانانو کې او په خپلوانو کې یو پیر ځمکه خرڅه کړې وه په 7 لکه باندې 7 لکه ګورئ چې تاسو ته هم درهم او دینار دا ګوره د سرو زرو د سپینو زرو دي دا د کروړو نمبره خبرې دي کله چې دا مال د ده خواله راوړی شو چې دې مال ته کتو سوچ یې کوي یو سړی چې دا مال د ده سره ټوله شپه پروتي او ده ته دا پته نشتی چې الله به د ده سره څه کوي او د ده انجام به څه دا خو ما ته مناسب نه ښکاري دا ټول مال په غریبانانو کې او په ملګرو کې او په خپلوانو کې تقسیم کړو او معاویه رضی الله عنه دا تاسو ته د بعضو صحابه کرامو واقعي ذکر کوم امام ابو علی القالی کتاب الامالی کی دا خبر ذکر کړی ده وی یو کس راغی معاویه رضی الله عنه ته وی زما څه حاجت دی او زما ستا منځ کې چې کومه خپلولي ده د هغې د لاسه راغلم عربو کې دا عادت و چې کله به چا د حاجت وختو منځ کې د خپلولي یاده کړه که نه نو بس بیا به دا سر ته رسې هغه ورته داسې کتو وی امن قریش انت ته هم په قریشو کې ځکه چې معاویه خو قریشو کې دی که او دا سړی ورته څه وریادوي خپلولي وریادوي یعنی زما دا کار به کې د هغه خپلولۍ د لاسه کوم چې زما ستا منځ کې نو هغه ورته ته قریشو کې یعنی تعارف خو راسره وکړه که نه وینا زه قریشو کې نه یم فأي رحم بیني وبینک نو زما او ستا منځ کې کومه خپلولي ده وی د آدم علیه السلام په ترو مو خپلي وو ډېره لرې رشته را پیدا کړې وه یعنی آدم علیه السلام ستا هم نیکه دی زما هم نیکه دی او موږ ټول د آدم علیه السلام نه پیدا یو هغه په خندا شو ډېره لرې رشتې را پیدا کړې ده بیا امر وکړو خپلو کسانو ته وی د ده چې څه قسمه حاجت یې هغه وله پوره کوي ځکه چې ده ماته رشته رایاده کړې ده داسې خلک او عبدالله بن ابي بکر رضی الله عنه ابو بکر صدیق زوی 40 کورنۍ د کور په خوا کې د ده ساتلي 40 کورنو خرچه د ټوله په ده باندې وه دوی له قرباني دوی له د اختر کپړې دا ټولې به ده لېږلي او د اختر په ورځ هر اختر ورځ باندې به هغه 100 مریان غلامان در الله دپاره ازادول کله دې خلکو قصې مې درته شروع کړې تاسو به حیران شئ او حیران په دې شي سړی ځکه چې موږ کې دا صفت کم شوی دی نور دا د هغه چا دپاره د تعجب خبره نه ده چې په چا کې دا صفت موجود وي زه به درته یو واقع ذکر کړم قیس ابن سعد ابن عباده دی بیمار شو د سعد ابن عباده رضی الله عنه دا زوی نو څوک یې خواله رانیلو تپوس له څوک رانیلو نن سبا خو پکې بعض خوشحاله شي چې څوک یې خواله نه ورځي وي نه زه د چا خواله ورځم او نه دې زما خواله څوک راځي په دې بخیل سړی سخت خوشحالېږي خو په دې کریم او عزتمند سړی خفه کېږي چې آخر زه دومره پالتو سړی یم چې نه د چا خواله ځم نه مې څوک خواله راځي نو اوس دی بیمار دی د قیس ابن سعد څوک یې خواله رانلي
نو تپوس یې وکړو د خپلو بعضو ملګرو نه چې کومې خواته راغلي وي یا خادمانو نه وی څوک خو رانه دي وی انهم یستحیون مما لک علیهم من الدین قیس په هغه ټولو باندې ستا قرض دی هغو له حیا ورځي یعنې دا خلک جو هر چا سره تاسې نه څه منډه والې ده نو هغوی ستا کله نه کله سړي له حیا ورځي یاره یعنې طاقت نه یو دي چې دا موږ سره هم دي چې دا واقع راپېښېږي ټولو سره چېرې د پلاني مخې له څنګه ورشم په ما باندې څه دي قرض دي نو هغه د ځان سره وی ګوره وی اخذ الله مالا یمنع عني الاخوان من الزیاره داسې مال دی الله ختم کی چې د هغې د لاسه زما رونه زما خواله نه راځي او بیا یو خادم ته ووایي بهر ته وځه اواز وکړه بهر ته وځه اواز وکړه ښه په زوره او دا ووایه چې من کان لقیس عنده مال ای خلکو واورئ په چا باندې چې د قیس قرضه ده نو قیس هغه ټوله معاف کړې ده دې ته غوږ کېدی وی چې دا اعلان وشو دا خلک رامات شو نو د قیس رحمه الله د دروازې چوکاټ مات شو د ګڼې د لاسه دومره د هغه ملګري وو دومره یې رونه او دومره له یې قرضه ورکړې وه دا هم یاد کړه دا خلک چې د هغه خواله نه ورتلو نو هغه حیا کوي چې څه به وایي خو چې کله اعلان وشو چې قیس هر څه معاف کړي دي وی دومره ګڼه شوه چې د دروازې چوکاټ څه شو هغه مات شو داسې نورې ډېرې قیسې دي او که تفصیل له ورشو داسې یو عثمان رضی الله عنه تاسو ټول پېژنئ صحابه کرامو کې مشهور دی په کرم او په سخاوت یو پیر د شام نه مدینې ته او په مدینه کې قحط و خوراک راغی راشن راغی او څو اوښان رالو زر اوښان زر اوښانو راشن او خوراک د عثمان رضی الله عنه سوچو کې څومره مالداره دي زر اوښان تیل اوړه وسکي او دا ټول خوراک په دې باندې پروت دی چې څنګه دا مدینې ته راورسېدو که نه او د مدینې تاجرانو رامنډې کړې چې موقع ده دا مال د ده نه واله او بیا خرڅ که او څه چلې قحط دی خو دا ټول مال وځي نو هغه ورته ووایي دا زه نه خرڅوم ای وی عثمانه درهم په 2 حساب کا درهم په 2 حساب کا یعنی چې 100 درهمه 200 کا 200 دي 400 کا وی نه د دې نه مالم د دې نه زیات راله پې څوک راکوي هغو ته عثمان ته وی رضی الله عنه وما بقي في المدينة تجار غیرنا ای عثمان زمونږ نه علاوه خو مدینه کې نور داسې ګډ تاجران هم نشته مونږ ټول لاغلي وو دا څوک دی چې د دې نه زیات ریټ دلم درکوي وی الله راته ویلي دي چې په یو بدله 10 درکومه د یو په ځای بدله 10 درکومه الله سره مې بیه کړې ده او دا زر اوښان چې څومره راغلي وو دا ټولې د الله د رضا دپاره په مدینې والا باندې تقسیم کړو دې ته سخاوت وایي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما خواله یو کس راغی په انصارو کې دا ډېره ناشنا واقعه ده ورته یې وي ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زویه زما پرون د شپې یو بچی پیدا شوی دی او دقه ستا دا نوم مې وله ایښودی دی عبدالله مې وله ایښودی او مور یې مړه شوه نو هغه ورته په دې بچي کې د الله تعالی برکت واچوي او په دې مصیبت کې د الله تعالی اجر درکړي نو بیا خپل وکیل ته آواز وکړي راشه اوس لاړ شه او یو خادمه یو وینځه واخله د دوی دپاره چې دوی ماشوم خیال ساتي او د پلار له وله پیسې ورکه چې د دې ماشوم تربیت پې وکړي او بیا هغه انصاري ته ووایي ګوره دې ته بیا ورته ووایي وعد إلينا بعد أيام فإنك جئتنا وفي العيش يبس بیا راشه چې ته زموږ خواله نو ته داسې وچو ورځو کې رالې چې مال زموږ سره کم دی
ته په داسې وچو ورځو کې راغلې چې مال څه دی کم دی چېرته داسې غوړو زیړو ورځو کې راشه نو د دې نه زیاته مرسته به در سره وکړو نو هغه ورته وویل هغه انصاري وایي زه دې قربان شم تانه که د حاتم طایي په ورځو کې ته وایې نو عربو به د حاتم طایي ذکر د سره کړی نه وی یعنی دې ته دی عبدالله بن عباس څه وایي یعنی دا دومره څه چې وکړو یعنی دا لږ څه دي ته چې ته بیا راشه دې ورځو کې زموږ حالات لږ کمزوري دي داسې و د هغوی کرم او د هغوی څه د هغوی سخاوت نو خلاصه دا شوه چې مؤمن څه دی مؤمن کریم او سخي دی او حدیث کې هم راځي امام ابو داود راوړی دی المؤمن غر کریم مؤمن کریم مؤمن بخیل نه ښه نو الله سبحانه وتعالی دا صفت په موږ کې پیدا کړي او رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو دا کمې چې موږ واورېدې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين